ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وقال أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الأعلى والأسفل. صدق نبی الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، امروز درباره لواطت در سلسله وعظهای خود گپ میزنیم که لواطت چیست، درباره خمر، درباره زنا، درباره دیگر فواحش، یک چیزی حدود مطابق قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در وقت و زمانش بیان کردیم. و الان درباره لواطت که یکی از فاحشترین گناه ها می باشد و این گناهی است که الله جل جلاله از همه گناه ها برشان در روی زمین جزای دادن که قرآن عظیم الشان در چندین سورت، در سوره اعراف، در سوره هود و در سوره شعراء و در دیگر سورت ها بیان کرده است عمل شنیع آن را و بد اخلاقی آن قوم را که پیشتر از هیچ قوم این شیوهی نبود و این اخلاقی نبود، اما در وقت لوط علیه السلام اینها شروع کردن به این کار و اونا را تبلیغ کردن، مگر باز هم نفهمیدن و منع نکردن. بالاخره سرنوشتش این خود قرآن می فرماید: ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. لوط علیه السلام میگوید به قوم خود: ایا شما میرین به آن فواحش و آن فاحشه ترین عملی که ما سبقكم بها من احد من العالمین، هیچ کسی و هیچ زندسری و هیچ عالم و مخلوقی تیر نشده است که این عمل را کرده باشد. ولهذا شما اولین مردم هستین که این کار میکنید. انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. شما کسانی هستین که می آید برای رجال و برای مردها و شهوت خود را و غریزی خود را اشباع میکنین در مردها. فلهذا من دون الناس، من دون النساء، بدون از زنها. برای این کار زنها آفریده شده، اما شما زنها را میمانید و در رجال و در مردها میایید، پیش میایید. انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و شما قومی است که از حد تجاوز میکنید و قومی است که همگی فرمان الله جل جلاله و رسول خدا را قبول نمی کنید. این بود که الله جل جلاله برای عذابش ملائکی روان کردن، اما ملائکی که پیش از اینکه اینجا بیاید با خود لوط علیه السلام در سدوم و عموره 5 قریه بودن و علما نوشته میکنه که تقریبا 6 لک نفوس داشتند در اون وقت. این 6 لک نفوس در 4 قریه یا در 7 قریه یا در زیاد و کم در این قریه زیست میکردن
و در نزدیکی اردن در مابین شام و در مابین مدینه منوره می باشد. صدوم قبلا نامش صدوم بود. و ابراهیم خلیل الله وقتی که می آمد از عراق با لوط علیه السلام اینجا شد که ملائکه اول آمدن با شیخ کلام یعنی ابراهیم علیه السلام با پیغمبر و نبی اولو العزم آمدن. اول ملائکه عذاب و اول با ای گفتن با ابراهیم خلیل الله گفتن ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما. وقتی که آمدن ملائکه من و رسولای من ملائکه های من فلهذا بالبشرى وقتی که نوید دادن و مجده دادن او زیره ورکه دوی تا قالوا پس ویل سلاما سلام دیوی تاسو. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. بعد السلام وعليك ابراهيم خليل الله یو داس یو خسکه علال که چې هغه ډیر زیات چاغ او غټو کله چې فلما رأى أيديهم لا تصل إلى نكرهم وأوجس منهم خيفة. وقتی که او بقره یا خردی گوساله را حلال کردن و او را سرخ کردن در روغن. فلهذا اینا هیچ دست دراز نکردن. ابراهیم خلیل الله دیر زیاد خفه شد. ولی خفه شد چې میلمانه ډوډۍ ونه خوري او لاس اوږد نه کړي دسترخوان ته نو ضرور سړی خفه کېږي. کله چې دوی لاس اوږد نه کړ او نو ابراهیم خلیل الله زړه کې ویرېده چې آیا دا بل څوک دي او که نه انسانان دي. ځکه انسان خو ډوډۍ خوري او بسم الله کوي. ورته دې ملایکو پوه شو د ده په رعب او د ده په ترس باندې ورته قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. ته مه ویرېږه موږ د راغلېږل شوي یو د لوط د قوم دپاره. وامرأته قائمة سارا بیبي ولاړه وه د ابراهیم خلیل الله ښځه. فضحکت هغې وخندل. ولې وخندل؟ فبشرناها باسحاق. ځکه چې ورته وویل ابراهیم خلیل الله ته دا زیر یې ورکړ چې ستا به په دې سن کې زوی وشي او د هغې به نوم اسحاق وي و یعقوب او هغې پسې به یعقوب ستا نسل پیدا شي. هغې د ښځو په نقل باندې مخ ته داسې وکړه آیا زه په دې سن کې اوس اولاد راوړلی شم؟ 99 کلنه ښځه یم، زه دا کار کولی شم؟ زما حیض نه راځي، زما مریضي نه راځي، په ما کې هیڅ علامات د دې نشته چې زه اولاد راوړم. نو بیا به ما باندې به څنګه به زه اولاد راوړلی شم؟ فضحکت نو خندا شي. فبشرناها باسحاق د اسحاق زیری ومن وراء اسحاق یعقوب او د دې نه وروسته به لوسی پیدا شي او هغه به د یعقوب علیه السلام په نوم باندې وي. قالت یا ویلتا اقالد وانا عجوز وهذا بعلی شیخ. ویل یا الله عجیب کار دی، تعجب یې وکړ چې زه یوه زړه ښځه یم او ابراهیم خلیل الله دا یو زوړ سړی دی، دا یو شیخ دی، یو 100 کلن یا 100 کلن سړی دی. دا څنګه کولی شي او زه څنګه کولی شم چې یو اولاد راوړو؟ ان هذا لشیء عجیب. دا دې دپاره یو تعجب ښکاره شو، یو عجیبه ښکاره شو، یعنې هېڅ مثال یې نه لیدل کېږي. قالوا اتعجبین من امر الله. ملایکې ورته وایي تاسو تعجب کوئ د امر د الله نه. رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت. رحمت دې وي په تاسو باندې او برکت دې وي په تاسو باندې ای اهل البیت. اهل البیت ښځې ته ویلی کېږي او بچو ته ویلی کېږي. نو اهل البیت شو. انه حمید مجید. الله جل جلاله ډېر ستایل شوی او مجید او لوی دی. علما وایي کله چې دا ټکي راغله په قرآن عظیم الشان کې نو موږ په اخر د درود ابراهیمي کې وایو انک حمید مجید. دا د دې ځای نه اخیستل شوی دی. ځکه صلات په ابراهیم او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ویو بیا وایي انک حمید مجید. دا وایي د دې قرآن د دې ټکو نه اخیستل شوی. انه حمید مجید. الله تعالی ډېر ستایل شوی دی او ډېر لوی ذات دی. فلما ذهب عن ابراهیم الروع. کله چې د ابراهیم نه هغه ویره لرې شوه او پوه شو او مطمئن شو چې دا ملایکې دي. وجاءت البشرى او ورته راغله هغه زیری یجادلنا فی قوم لوط چې موږ به تا ته یو بل زیری درکوو. موږ د قوم
قوم لوط ته راغلي وو چې هغې ته عذاب ورکړو ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم علیه السلام وایي ډېر زیات حلیم او ډېر زیات مهربان او الله تعالی ته ډېره رجوع کوله. کله چې د لوط د قوم اواز واورېده چې مونږ دې پسې راغلي یو نو ضرور دې خبر و کله کله به ته د لوط قوم ته ده به هم ورته نصیحت کوو خو هغو به نه منې کېدل د لواطت او د بچهبازۍ نه به نه منې کېدل. نو ورته وایي چې دې ډېر زیات مهربان و چې کاشکې الله تعالی دوی ته عفو وکړي او دوی ته اوبه وباسي او اواه منیب ډېر نرم زړی انسان او ځکه به لاره وم په هر ځای کې به ولاړ او خلکو ته به یې دا ویل چې راځئ ډوډۍ وخورئ بې مېلمه به یې ډوډۍ نه خوړه. د بني اسرائیل یو قصه کې وایي یو ورځ یو ډېره ورځ یې ډوډۍ نه وه خوړلې او یو سړی ورته راغی او هغې راوړ طعام ته یې دعوت کړ. کله چې طعام ته دعوت کړ نو کله چې په دسترخوان باندې کېناسته نو ورته یې وویل چې شروع کړه. هغې چې شروع وکړله نو خوړی لاس یې د ونیو وایي مه یې خوره. هغه ورته ویل ولې؟ وایي اول وایي بسم الله. هغه ورته ویل والله که زه بسم الله پېژنم چې بسم الله څه وي. ورته ویل چې نه یې پېژنې نو اوچت شه زما د دسترخوان نه لاړ شه. دی چې کله دسترخوان نه وشړو نو الله جل جلاله ورته ملایکه راولېږله ورته ویل وګوره همدغه چاړه چې زما نوم نه پېژني او بسم الله نه وایي ما ټول عمر وساته او رزق مې ورته ورکړ او تا په یو بسم الله باندې د دسترخوان نه جګ کړ. د انسان او د خدای دومره رحمت دی چې ټول عمر سړي ته سعدي صاحب وایي از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. گبر و ترسا ته هم ډوډۍ ورکوي زناور ته هم ورکوي هر ظالم ته هم ورکوي او هر چا ته ورکوي. خو باوجود د دې نه ابراهیم خلیل الله لحلیم اواه منیب ډېر نرم دله او ډېر زړه سوان دی انسان. بیا ورته یا ابراهیم اعرض عن هذا دې نه تېر شه انه قد جاء امر ربك راغلی د الله تعالی امر اوس راغلی په دې باندې چې د لوط قوم دې غرق شي ځکه توبه نه وباسي ورځ په ورځ فحشا زیاتېږي وانهم آتیهم عذاب غیر مردود او هغو ته راتلونکی دی هغه عذاب چې بېرته ګرځېدونکی نه دی د الله اراده په دې باندې شوې ده دا بېرته نشي ستنېدلی. ته چوپ شه هېڅ هم مه وایه. ولما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم کله چې راغله دا رسولان او دا ملایکې وایي دا څوک وایي جبریل امین ورسره و درې ملایکې ځینې مفسرین وایي چې 10 وي او ځینې وایي 12 وي خو په هر صورت باندې یو وفد په شکل باندې راغلی وي. کله چې راغله لوط علیه السلام ته نو لوط علیه السلام سیء ولیدل به ضاقه د دې سینه ډېره زیاته تنګه شول خفه شو ډېر زیات چې دا مېلمانه راغله زرعا او ډېر زیات سینه یې تنګه شوه. وقال هذا یوم عصیب یا الله په ما باندې د دې ورځې نه بده ورځ او د غم ورځ بله نشي کېدلی دا زما د ډېره د غم ورځ ده. وجاءه قومه يهرعون الیه او قوم یې را په منډه منډه باندې راغله دې ته او را ورسېده. من قبل كانوا يعملون السيئات مخکې د دې نه چې دې دپاره سیئات او بد کارونه وکړي. ولې دا کار وشو؟ د دې یو ښځه وه او هغه د دې کافر قوم سره یو ځای وه او هغه هېڅ وخت نه مسلمانېده. کله چې دا رسولان راغله نو ځینې کتابونو مفسرین داسې وایي چې د لوط علیه السلام یوه لور وه اوبو پسې راغلې وه. دې 2 لورګانې لرلې یو عسرا وه او یو بله سلمي. دا ورته راغلې وه نو دې ته وایي چې آیا دلته د لوط علیه السلام قوم د کور شته دی؟ هغې چې ولیدل چې دا ښایسته ښایسته هلکانو په شکل باندې راغلي دي او ځوانان دي نو هغه فورا فکر وکړه چې د لوط علیه السلام زموږ قوم خو ټول داسې په لواطت کې اخته دي او د دې هلکانو دپاره خو د هلته ځای نشته دی دا به څنګه کېږي. ډېره ورخطا شوه او په منډه منډه لاړه پلار پسې لوط علیه السلام چې داسې یو ښایسته هلکان راغلي دي او هغه ستا پوښتنه کوي ستا د کور پوښتنه کوي. لوط علیه السلام ډېر زر ورغی په منډه منډه باندې. نو لوط علیه السلام چې کله دا ولیدلې نو زړه کې دا تېره شوه زړه یې ډېر زیات خفه شو یا الله دا ښایسته هلکان چې زه اوس ویسم کور ته او کلي ته نو دا خو ټول هغه کسان دي چې دوی لواطت ته لیواله دي دوی خو ښځې ته نه نږدې کېږي دا خو به دې سره ډېره زیاته بېادبي وشي او زه هم دومره تکړه نه یم دوی به عمل وکړي. دلته یې دې ښځې چې کله دا مېلمانه پټ راغله او کېناسته د لوط علیه السلام په کور کې نو ښځې په بام باندې ودرېدله او داسې ټوکړی او یا رخ کې خوځه او تر څو پورې ټول خلک راغله ورته ویل څه خبره ده خپل قوم ته یې ویل وایي راشئ چې ښایسته هلکان راغلي دي. نو ټول خلک راغله
اوس دې دپاره چې دوی ورسره دا وکړي نو قال یا قومي هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. نو دې ورته ویل لوط علیه السلام چې ما مېلمنو ته مه راځئ، دروازو باندې مه راخېږئ، په دیوالونو مه راخېږئ، بې ادبي مه کوئ، زما لورګانې دې تاسو یې په نکاح باندې واخلئ. او ځینې مفسرین دا وایي چې د یو پیغمبر امت چې څوک وي ټولې د هغې لورګانې وي، ټول قوم جنکۍ د هغې لورګانې وي. ورته ویل چې دا واخلئ په نکاح باندې، حلال الله تعالی درته حواله جوړې کړي دي ستاسو دپاره. تاسو د دې سره هر څه چې کوئ وکړئ، خپله مشروع طریقه اختیار کړئ او دا کار مه کوئ زما مېلمنو پورې مه لګېږئ. یا قومي هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، دا تاسو دپاره پاکې دي، نکاح ورسره وکړئ. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، او د الله نه وویرېږئ او ما مه خفه کوئ په خپلو مېلمنو باندې چې تاسو ورته ضرر رسوئ. الیس منکم رجل رشید، زما یو سوال هم نه ونئ، تاسو کې یو عاقل سړی هم نشته، تاسو کې یو پوه سړی هم نشته، تاسو کې یو سړی هم دومره نشته چې لږ فکر وکړي او زما دا خبره واوري. الیس منکم رجل رشید، په تاسو کې یو پوه سړی نشته او یو توانا سړی نشته چې زما دا عذر و زاري واوري زما په مېلمنو کې. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. هغه ورته څه وایي په جواب کې، موږ پوهېږو او ته هم په دې باندې پوهېږي چې موږ ته ستا په لورګانو کې هېڅ حق نشته، یو نه موږ ورپورې غرض کوو. هغه موږ ته منه وانک لتعلم ما نريد، او ته پوهېږي چې موږ کوم عمل کوو، موږ به هماغه عمل کوو، یعنې موږ به خپل لواتت کوو او موږ د دې لواتت دپاره راغلي یو. قال لو ان لي بكم قوة، وای ارمان کوي ای کاش کې چې تاسو دا خبرې ما ته وکړې او زه هم دومره خفه کړم په خپلو مېلمنو باندې، کاش کې چې ما دپاره نن یو قوت وي او ما دپاره نن یو طاقت وي او آوي الى رکن شدید، او یا یو داسې حصار وي او زما دومره قوم وي او دومره قوي خلک وي چې ما نن راوړی وي او ستاسو سره مې جنګولی وي او تاسو نه مې ځان خلاص کړی وي. نو دا ارمان یې وکړه چې ما سره ټول 18 کسان مسلمانان شوي وو، خپله ښځه یې هم کافره وه او د ده په تکلیف باندې وه. نو وایي چې قوت آوي رکن شدید، کشکې ما دپاره یو حصار یو قوم وی چې زه تاسو نه حمایه کړی وي. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، کله چې دوی راورسېده کور ته دروازې ماتې کړي، راننواته، د لوط علیه السلام خبرې ونه منلې، زیړ رنګ ودرېده، په ژړا باندې شو، په عذرونو باندې شو، ټول ارمانونه یې وکړل، سینه یې تنګه شوه، ځمکه او اسمان ورباندې یو شو، د سره په خپل حالات نه پوهېده. هغه سپینګیری بوډا پیغمبر د خپل قوم نه خفه شو، خپل قوم یې هېڅ عذر زاري ونه منله. یو پیغمبر سړي ته زاري کوي او عذر کوي، د دې نه بدترین خلک چېرته دي؟ او د پیغمبر عذر زاري ونه منله. نو دا ملایکې پوه شوې چې لوط علیه السلام ډېر زیات خفه شو، خو دې ملایکو ته ویل شوي وو، الله تعالی ورته ویلي وو کله چې تاسو په لاره کې روان یې او د ده سره مېلمستیا ته ځئ نو د ده نه به پوښتنه کوئ چې آیا موږ ستا مېلمستیا وخورو. څو درې وارې ورته تاسو نه پوښتنه وکړه نو بیا درې وارې که درته ویل چې دا قوم خبیث قوم دی، بیا بعد د هغې نه بیا هلاکوئ. نو ده ورته یو ځل وویل چې موږ ستا مېلمانه شو، زما مېلمانه به شئ خو زما قوم ډېر خبیث دی. بیا چې لږ وړاندې لاړه ورته ویل تاسو مېلمستیا چاته ورکوئ که نه؟ وایي موږ مېلمستیا ورکوو خو زموږ په قریه کې زما هغه لوطیان قوم دی چې هېڅوک نه پرېږدي، الله دې دو هلاک کړي. څلورم ځل باندې درېیم ځل باندې بیا ورته ویل یا رسول الله ای لوط علیه السلام آیا موږ د دې قوم سره څه کولی شو که نه؟ دې مېلمانه مېلمستیا کولی شو؟ ورته ویل دا ډېر غلط قوم دی. جبریل امین دې نورو ملایکو ته ویل درې ځلې دې اقرار وکړه، الله تعالی چې کوم حکم کړی دی د هغې حکم پوره شو. په درېیم ځل باندې هم د خپل قوم نه شکایت وکړ. بیا نو ورته دې ملایکو ویل چې قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، بیا ورته ته مه یېرېږه، موږ د رسولان د الله یو، الله نه رالېږل شوي یو، ولو که ښایسته ښایسته هلکان یو خو موږ د الله نه راغول او دوی تا ته کله هم نشي رارسېدلی او نږدې کېدی درته نشي. فاسر باهلک بقطع من اللیل، نو ته داسې وکړه چې زر لاړ شه د نیمه شپه کې او د یو شپې په یوه برخه کې د دې ځای نه ووځه. کله چې ووتې ولا یلتفت منکم احد، او هېڅوک تا ونه پېژني او نه دې وګوري الا امرأتک، حتی ته ښځه دې هم به ځان سره وینسي، انه مصیبها ما اصابه، او دې ته به هغه څه رسېږي کوم چې قوم ته رسېږي. ان موعد الصبح الیس الصبح بقریب، د دوی د هلاک وخت سبایي دی او سهار دی.
کله چې څوک راشي نو زه به دې دپاره عذاب راوړو نو په خپله دا ملایکې ورته وایي الصبح قریب یا خپله لوط علیه السلام دومره وارخطا ووایي آیا سهار نږدې دی که لرې حال دا چې د سهار داخل شوی دی نو کله چې دوی په کور کې دا شی جوړ کړه او دوی ورته چې موږ د خدای رسولان یو دا خلک بیا هم ستانه نه شو جبرایل امین راووته یو وایي چې اواز یې پرې وکړه دا ټول قوم ړوند شو بیا وایي دویم ځل یې ورته خپله ګوته وښودوله دا قوم ړوند شو دریم قول دا دی چې دی په خپل وزر باندې وهل ټول قوم ړوند شو الله تعالی او بغار یې شروع کړې او چغې شروع کړې او تښتېدو باندې شو لاره یې هم نه لیدله یو ګړنګ او بل ګړنګ نه غورځېدل بالاخره دوی لاړل د دې کور نه نو ځکه د لوط علیه السلام دپاره دا زمینه هم ښه مساعده شوه چې دی په کلاره کلاره باندې خپل کور نه ووځي او لرې لاړ شي وایي علما مفسرین چې دی ورسېده ابراهیم خلیل الله ځای ته ورسېده د سدوم نه ووته او دغه اوازونه د دې خپل قوم د عذاب اورېدل فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها کله چې امر د الله راغی او حکم ملایکو ته وشو چې اوس یې هلاک کړئ نو ما داسې کړه عالیها سافلها ما د دې پاس مخ د ځمکې سافلها په چپه باندې واړو مفسرین وایي چې تر دې حده پورې دوی اوچت کړه جبریل امین په خپل وزر کې چې د دوی د چرګانو اذانونه او د سپو غپار ملایکو هم اورېدل دومره یې اوچت کړه او د هغې نه یې بېرته په ځمکه باندې راوویشته وامطرنا علیها حجارة او موږ په دوی باندې باران وکړ باران د څه شي باران د کاڼو پرې وکړ من سجیلین الم تر کیف کې هم شته دی ځینې علما وایي دا فارسي لفظ دی سجیلین د سنګو ګل نه جوړ شوی سجیلین او ځکه چې عربي کې ګاف نشته دی سجیلین دا فارسي لفظ دی سنګو ګل نه جوړ شوی نو دا اکورت کاڼې ورته وي نه تیږه وي نه کاڼې وي او نه خاوره وي دواړو منځ کې سجیل مندود داسې یو په بل پسې راتله پرله پسې راته مسومة عند ربک دې ټولو باندې د دې نومونه لیکلي د هر سړي نوم په دې کاڼي باندې لیکل شوی و لکه د ابرهه دپاره چې لیکل شوی وما هي من الظالمین ببعید او اوس نو ظالمین ټول هغه عذاب کې ونښتل چې کله هم دوی تصور نه کوو ما هي من الظالمین ببعید د ظالمانو نه هره سزا لرې نه ده لوط علیه السلام مسرعدو دې ته چې دا د قرآن عظیم شان دا آیتونه څو مختصر ما ولوستل اګر چې ډېر زیات راغلي ابراهیم خلیل الله د خپل قوم نه تنګ شو نمرود په اور کې واچو د خپل کور نه راووته خپله سارا بیبي راواخیستله د سارا بیبي راوړه او فلسطین ته راغی څوک وایي خلیل کې دیره شو او څوک وایي وادي سبعه کې دیره شو او اردن سره لوط علیه السلام د ده وراره د هاران زوی او د هغې ورورو لوط علیه السلام په ده باندې ایمان راوړی وړوکی هلک او دې باندې ایمان راوړی سارا بیبي لوط علیه السلام ابراهیم خلیل الله دا درې واړه را روان شو راغله فلسطین ته د فلسطین یا اردن ته او یا د سوریې دمشق ته همدې ځایونو کې اوسېدل ځکه پخوا دغه ټول ملک په یو سوریه باندې یادېده نو شام باندې یادېده کله چې دوی شام ته راورسېدل لوط علیه السلام د ابراهیم خلیل الله میږې او رمې ډېرې زیاتې شوې کله چې رمې او ګډې او بهایم زیات شو دوی دواړو ویشل وکړه ویشل دا خپل ځای نه شي دلته د راعیانو جنګ و جګړه جوړه نه شي نو فلهذا د سدوم غوره کړه سدوم چې کله لاړه هغوی لواطت کو او لواطت په داسې اندازه باندې کو چې بل هېڅ خپلې ښځې ته نه نیستې کېدل دلته دوه قسمه دي لواطت لیک او ملوط او بل سحاق سحاق د ښځو دپاره راځي او لواطت د نارینهو دپاره راځي کله چې نارینه د نارینه سره یو ځای کېږي نو دې ته لوطي ویلی کېږي لواطت ویلی کېږي او کله چې ښځه د ښځې سره یو ځای کېږي دې ته سحاق ویلی کېږي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ينظر رجل الى عورة المرأة ولا ينظر المرأة الى عورة رجل هیڅ سړی به د ښځې عورت ته نه ګوري او ښځه به د نر عورت ته نه ګوري عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي دومره وخت زما وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم عورت نه دی لیدلی او هغې زما عورت نه دی لیدلی یعنې د حیا نه ډک خپله ښځېتوب او د هر سړی باید همدغسې وکړي سحاق هم عین حکم لري لکه څنګه چې لواطت حکم لري لکه څنګه چې زنا حق لري نو ما حدیث شریف چې ما ولوسته
کله چې لوط علیه السلام دلته راغی او دوی د لواطت کو او دای کول نو الله جل جلاله د دې د ځمکه اوچته کړه او په چپه یې واړوله او دوی باندې باران وکړ. یو عالم وایي مولانا مودودي صاحب وایي چې اوس مونږ ته دې ساینس داسې ثابته وکړه داسې ثابته شوه چې مونږ اوس دا بالکل منو چې دې باندې دا عذاب راغلی دی. ولې چې مونږ کوم غر ګورو آتشفشان غر ګورو او آتشفشان غر کې په خپله باندې کیمیاوي مواد موجود دي او غازات پکې موجود وي او غاز همیشه طبیعت د فرار لري تختی او هیڅ وخت د چا په لاس نه لري او کله چې فرار حالت ته ورسېږي کیمیاوي مواد او غازات نو غر ټول واخلي یو ځل اور ته یې پورته شي او دا اور ته ډېرې جګې ارتفاع پورې کاڼي ورئ او د دې کاڼو د ورېدو سره بېرته په ځمکه باندې راغورځېږي او ټول ضرر وي او حتی سیلاب د اور روان شي او د دې ټولو کیمیاوي مواد روان شي او دو احتراقونه او دماکې کوي یو په بل سره یو په بل چې کله لګېږي یو په بل سره. نو جبریل امین هم همدغسې مونږ ته دا ساینس ثابته کړه چې الله جل جلاله په همدغه شکل باندې همدغسې د دې قریې ته اور واچوه. بیا دې قریه دلته اوس بحر میت دی. بحر میت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پرې خبرې کړي دي. بحر میت هغه ځای دی چې هغې کې بحر میت یا بحر لوط ورته ویلی کېږي یا بحر صغیر ورته ویلی کېږي. یو بحر دی چې ټول حیوانات په دې کې ژوند نشي کولی، نه پکې ماهي ژوند کولی شي، نه پکې کب ژوند کولی شي او نه پکې نهنګ ژوند کولی شي او هیڅ حیوان په دې کې ژوند نشي کولی او چې دې بحر ته راشي فورا مړ کېږي. هغه بحر چې کوم یو کې دو غرق شوي او تباه شوي دي نو اوسه پورې پکې نشي کولی. امریکا او انګلیس په دې باندې ډېرې زیاتې تجربې وکړي. هغوی بالاخره خپل شناوران او خپل هغه څوک چې هغوی لامبو وهونکي دي لاندې کوز شو ځمکې ته. هغوی وویل چې موږ همدغسې کاڼي ولیدل چې مالګین کاڼي او رښتیا هم یو رنګې کاڼي او دا ورېدلي وو په دې کې. هغوی دا تجربه ثابته کړه چې دا رښتیا یو وخت کې دغه قریه دلته وه او چپه شوې ده. اوس راځو دې ته د لوط علیه السلام ښځه ولې داسې بدبخته وه؟ هغې د خپل قوم سره ډېره همدردي کوله. نو الله جل جلاله لوط علیه السلام ته وفرمایل چې کله به م راځي در سره ښځه دي هغې نه به بېغیر راځئ. په بل روایت کې داسې وایي چې ښځه یې ورسره را روانه شوه خو دو ته داسې ویل شوي وو ملایک ورته ویلي وو بشرا دلته داسې وایي تاسو به وروسته نه ګورئ مخکې به ځئ که هر څومره اوازونه او عذاب وګورئ مخکې به وروسته به نه ګورئ او مخکې به لاړ شئ. نو دوی ټول مخکې روان وو. ښځه یې چې وروسته وه هغې چې کله د قوم حالات ولید او دا دماکې یې ولیدلې نو فورا به خپل قوم ته بېرته راوګرځېدله. الله جل جلاله هغې نه کاڼی جوړ کړ. دا معلومه نه ده موثقه نه ده خو د اردن په غره باندې د بحر میت په خوا کې چې کومه غونډۍ د هغې باندې د یوې ښځې عکس شته اوس هم او وایي چې دا متحجرتن دا هغه ښځه ده چې دا حجر یا تیږه ترې جوړه شوې ده تر اوسه پورې موجوده ده. علما وایي د اسلافو داسې خبرې کړي دي تر دې وخته پورې. په هر صورت باندې راځو دې ته قوم کې چې لوط عمل وي نو رسول صلی الله علیه وسلم کوم حدیث چې ما ولوسته وی وجنی هغه څوک چې فاعل دی او هغه څوک چې مفعول دی وی وجنی او وی وجنی هغه څوک چې هغه د دې دپاره چې لواطت کوي او د لواطت دپاره او هغه څوک چې حیواناتو ته په شهوت په سترګه باندې راځي کله چې د شهوت دواړه هغه هم ووجنی بهیمه هم ووجنی ځناور هم ووجنی او خپله فاعل هم ووجنی. ولې ووجنی؟ ځکه د هغې غوښه د خوړو وی نه ده هغه باید ونه خوړلی شي استفاده ترې ونه شي او هغه څوک چې ورته راځي هغه باید انصار شي او یا په حد باندې ورسېږي باید مړ شي. یو دا د لوط علیه السلام په قوم کې علي رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه فرمایي چې کله چې یو فاعل د لواطت نږدې کېږي نو هغه دې مړ شي فضربوا عنقه غاړه دې ووهل شي او د دې جسد دې وسوځول شي. کله چې علي رضی الله عنه دا فتوا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورکړه هغې ولیکل خالد بن ولید ته یې ولیکل چې هر وخت د لوطي لیت او ملوط دې دواړه ولیدل فاعل او مفعول دې دواړه ولیدل اول یې ووژنه او بیا اور ور واچوه. او امام صاحب ابو حنیفه د ابن عباس صاحب قول تاییدوي هغه وایي د یو لوی غر نه یا د یو لوی بلډینګ او تعمیر نه یې راګزار کوي او د پاسه یې وولئ په کاڼو باندې فاعل او مفعول دواړه وولئ تر څو پورې چې دی مړ شي. او ځینې علما دا وایي چې نه کښېنوئ د دیوال لاندې او دیوال پرې راوغورځوئ ځکه د لوط علیه السلام اور پرې راغلی او کاڼي پرې ورېدلي وو یعنې رجم شوی و پرې
او د دیوال او د کلو لاندې شوي دا درې واړه جزاګانې څه دي؟ لوطي سړي سره به هېڅ وخت رافت او رحمت نه کوئ، ځکه د ټول قوم سره جفا ده. او لوطي به هېڅ وخت نشي کولی هم جنس باز وي او که اسحاق وي. ښځه به هم همداسې وي، که د بلې ښځې سره لوڅه څملاستل کوي. وایي کله به هم په بستر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لوڅ سړی دوه سړي نه څملي، کله به دوه ښځې لوڅې نه څملي په یو بستر کې. که وڅملاستې نو حد پرې جاري کوي. سحاق او لواطت دواړه منع دي، او د بهایمو سره او د زناورو سره زنا کول او یا د هغې نه خپل وخت پوره کول. وایي ځینې علما داسې وایي چې چوپان یو وخت کې د خپل یو زناور سره زنا کړې وه، کله چې د زناور نه مشابه د یو انسان یو څه اړخونه ورته وو، د هغې سره مشابه یو شکل پیدا شوی و، نو د هغې ویرې نه اوس سړی بهیمه باید حلاله کړي تر څو د انسان په شان کوم مشابه یا مشابه د حیوان په شان کوم یو بل څوک د انسان علامات پکې نه وي، نو بهیمه هم مړه کوي وی او وسوځوئ او سړی هم مړ کوي، ځکه چې د بهیمې نه خپل. دریم استمنا د لاس ته، کله کله د لاس باندې سړی خپل شهوت په ځای کوي، خپله غریزه په ځای کوي. ټول علما په دې باندې چې حرام دی حرام دی حرام دی. صنف یو حسن صاحب وایي چې که چېرته داسې حالت کې دی ګیر کېږي چې د زنا خوف وي نو بیا کولی شي استمنا بالید یا لاس باندې استمنا وکړي او نور حرام دی، هېڅ وخت به دا کار نه کوي. ځکه مالک رضی الله عنه رحمت الله علیه هغه داسې دلیل راوړاندې کوي چې الله تعالی خپل ملک یمین او ښځې درته فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم. هغه کله چې تاسو ویریږئ یوه ښځه وکړئ او هغه څه چې ستاسو د لاس لاندې ولا تعتدوا اعتدا مه کوئ، نه د ښځې سره نه د بهیمې سره نه د متعې سره او نه د بلې صیغې کولو سره او نه د هلک سره او نه د هېڅ چا سره روانه دي، ځکه محدود کړي دي قرآن عظیم شان ستاسو جنسي عمل د دې لپاره چې ستا نسل ډېر شي او د امراضو نه خالي اوسېږئ او د تکلیف نه په نکاح به خپله ښځه اخلئ او په حلال صورت باندې به ورسره نږدې کېږئ، غیر حلال کارونه به نه کوئ.